مریم نواز کله چې د پولیس په وردی کې په یو دستوره کې شرکت وکړو نو په سوشل میډیا باندې شور جوړ شو. په سوشل میډیا خلک پوښتنه کوي چې مریم نواز د لاندې رینک وردی ولې واغوسته چې هغه د ټولې صوبې مشره ده. مریم نواز پولیس پاسنګ آوټ پریډ په وخت پولیس وردی ولې اغوسته او شرکت ولې کړی دی. دغه زه اوس تاسو ته وایم. د پنجاب صوبې وزیر اعلی مریم نواز په لاهور کې د ټریننګ کالج په یوه دستوره کې شرکت کړی. د پنجاب حکومت سینیر وزیره مریم اورنګزیب دغه غونډې او دغه دستورې په حواله وایي چې زنانو پولیسو او د زنانه ټریننګ اسسټنټ د پاسنګ آوټ پریډ دستوره وه. د دستورې په تصویرانو کې لیدی شي چې مریم نواز د پولیس وردی په غاړه کړی او په سر یې د پولیس ټوپې او په لاس کې د پولیس چوکه نیولې ده. دغه دستورې ته د وینا په وخت مریم نواز وویل چې ډیر زر به په پنجاب پولیس کې د زنانو نیمه برخه شي. دوی دا هم ویل که د وزیر اعلی څوکۍ حلف اوچتول وي او که د پولیس وردی په غاړه کول وي د دواړو ډېرې غټې ذمهوارۍ دي. مریم نواز دغه دستورې ته د وینا په وخت دا هم ویل چې د الیکشن نه وړاندې جلسو ته به کله چې دوی تلل نو هلته به یې کتل چې زنانه پولیسو به سره د درنو وسلو ډیوټي کوله نو دوی به ورته بار بار کتل. او اوس چې کله دغه ذمهوارۍ زنانه ترسره کوي نو دوی په دې باندې ډېره خوشحالېږي او خوشحالي محسوسوي. هسې خو مریم نواز هر وخت په میډیا کې این وي او اکثر یې په قیمتي کپړو پیزار او کالو باندې نیوکې کیږي. دا ځل هم همغه شان وشول. د تقریر نه زیات یې خلک په لباس باندې خبرې کوي. څه خلکو که په سوشل میډیا باندې د دې خبرې ستاینه وکړه نو څه خلکو په دې باندې ډېرې غټې نیوکې هم وکړې او ډېر خلک د دوی په وردی باندې خبره کوي. ځینې خلکو د مریم نواز دغه د پولیس وردی اغوستل صرف شوشه وګرځوله او ځینې خلکو یې ستاینه هم وکړه چې دې سره پولیسو کې ډیوټي ترسره کوونکې ښځو ته ډاډ میلاویږي. ځینې خلکو وویل چې مریم نواز په هغه څه کې کامیابه شوه څه یې چې غوښتل، یعنی د ټولو خلکو پام یې ځان طرف ته راګرځولو. د سوشل میډیا اپ ایکس باندې د مریم نواز دغه د وردی اغوستلو باندې رنګ رنګ تبصرې وړاندې شوې. یو ایکس استعمالونکي یو تن لیکلي دومره ښایسته وزیر اعلی د چا کیدی شي. بل تن د مریم نواز د وردی دغه تصویران شیر کړي او په کیپشن کې ورسره لیکلي دي چې ASP مریم نواز. ځینې تنانو دغه دستورې تصویران شیر کړي او لیکلي دي چې مریم نواز د نواز شریف په قدم قدم کېښودو. په دې معامله باندې مشهور یوټیوبر او صحافي عمران ریاض خان چپ نه دی پاتې شوی. هغوی هم په ټویټر باندې خپل یو ټویټ کړی دی او په هغه کې لیکلي دي چې عوام تباه شول او دا چې د دې شوقونه نه پوره کیږي. یو بل تن د زړه بړا داسې ویستلی دی چې ویلی دي چې په خپل قابلیت خو هسې ترې سره جوړېدل دا رنګ ټیک ده. بل تن لیکلی دي چې داسې معلومیږي چې مریم نواز د بالیوډ فلمونه ډیر ګوري. یو بل تن خپل اظهار څه په دې ډول کړی دی چې مریم نواز د پولیس په وردی کې څومره ښکلې ښکاري او د ښځو پولیسو افسرانو د زور تر ټولو غټ اظهار همدا کیدی شي. په مخه